د اضحیې د صحت دپاره د صحیوالي دپاره بعد اول شرط هغه دا دی چې دغه مال چې کوم ته حلالې او ذبحه کوي د الله عز وجل په نوم باندې دا به د بهیمة الانعام یعنې دا به د اوښانو د غواګانو د جنس او د ګډو بزو د دې نه اخوا په نورو بهائمو باندې ولو که د هغې خوړل به جایز او روا وي د دې نه اخوا په نورو حیواناتو باندې اگر خوړل به جایز او روا وي اضحیې نه دویم شرط هغه دا دی دا کوم مال ته حلالې او په هغې باندې اضحیې کې دا به هغې سن و سال ته رسېدلي هغه شرعا معتبر په اوښین مال کې چې د اوښانو د نوع نه وي په وین مال کې چې د غواګانو د جنس نه وي او دغه رنګه په بزین مال کې شرط هغه دا دی دغه څاروی به مسن نه وي دا به غفیظ وي مسني صحیح معنا په نزد محققینو اهل لغت په نزد محققینو فقهاو باندې دا ده چې دلته د مسني نه مراد غفیظ څاروی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ولا تذبحوا الا تاسې مه ذبحه کوئ په اوښانو کې په غواګانو کې بزو کې مگر هغه چې دوغخیز وي الا ان يعصر عليكم مگر که چېرته دغه درته نه میلاوي فتذبحوا جذعة جذعه د ګډانو نه ذبحه جذعه د جمهور د قول مطابق هغه ګډین مال ته وایي چې تر یو کاله رسي یو کلن ګډ ذبحه کولی شي ولو که دوغخیز نه دی او بعض اهل علم وایي که د 11 میاشتې هم ذبحه کولی شي بعض لسو میاشتې وي بعض اهل علم وایي که د 9 وي که د 8 وي احتیاط په دې کې دی چې تر یو کاله رسېدلی د ګډین مال ته ذبحه کولی شي ولو که مسنه نه دی ګرځېدلی د دې نه اخوا په نورو مالونو کې دوغخیزوالی شرط تر دې پورې د محققینو فقهاو فتوا دا ده چې څاروی د 10 کاله په اخور پاتې شوی دی خو چې دوغخیز ګرځېدلی نه دی د ذبح نه ځان وساته ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم دغه خبره ده چې لا تذبحوا الا مسنا تاسو مه حلالوئ مګر دوغخیز چې غاښونه دي او بې دوغخیز ګرځېدلی دی مګر دا په هغې مال کې شرط نه دی چې هغه د ګټانو ده دریم شرط هغه دا دی چې د عیوبو نه به پکې سلامتي موجود وي کوم عیوب هغه مانع دي د او د کافر کېدلو ده نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دی لا یجوز من الضحایا العوراء البین عورها جایز نه دي د اضحیې نه یعنې په هغې مال باندې اضحیه جایز نه ده چې هغه په سترګو کې عیبجن دی او د هغې دغه عیبجنوالی ښکاره دی ړوند دی یا کوږ سترګې دی په دغې مال باندې اضحیه مه کوه والعرجاء البین عرجها په هغې څاروي باندې اضحیه مه کوه چې هغه ګوډ دی او د هغې ګوډوالی ښکاره دی مثل کوي معلومیږي واضح والمریضة البین مرضها او د بیمار څاروي نه ځان ساته چې د هغې بیماري بلکل واضحه او ښکاره ده والعجفاء التي لا تلقي او د هغې ټپ او خوار څاروي نه ځان ساته چې هغه په هډوکو کې مغز نه لري د داسې خوار څاروي نه ځان ساته چې هغه کمزوری دی ډېر خوار دی څور څاروی واخله 2000 روپۍ 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ دې اضافي ورکړی شي دا د الله عز وجل په نوم باندې ورکول لویه خبره نه ده بلکې د الله رضا کول غټه او عظیمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي علي رضی الله عنه فرمایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العين والاذن د الله پیغمبر موږ ته امر کړی دی په کوم څیزونو کې چې موږ طلب د سلامتۍ وکړو په څاروي کې یو په سترګو کې طلب د سلامتۍ چې په سترګو کې عیب موجود نه بل په غوږونو کې د سلامتۍ مسله ولټو بعضې اهل علم وایي چې غوږ د نیم نه کم کټ شوی دی او یا پرې شوی دی وایي په دې باندې اضحیه کول جایز دی دویم قول د فقهاو دا دی چې نه په غوږ کې سلامتۍ شرط دی وایي چې لږ غونته کې نقصان پکې دی ثلث او یا ربع وایي په دغې څاروي باندې اضحیه نه کېږي سری وخت دی داسې څاروی منتخب که د اوس نه چې د هغې په غوږونو کې بلکل نقصان دی نه د یو طرف نه تېرې شوی نه د بل طرف شوی نه پکې سورې او نه هغه کټ کړی شوی د روغ غوږونو والا وګوره چې د ټولو فقهاو په نسبت یو شي او د ټولو علماو په نسبت باندې هغه معتبر وي ځان د شک او د شبهې خبرې ته مه غورځوه دع ما یریبک الی ما لا یریبک پرېږده و هغه څه چې تا په شک کې غورځوي دال شه هغې څه نه غورځوي ایمان والو کله چې موږ اضحیه کوو بل شرط یې هغه دا دی چې نیت د اضحیې وکړو نیت د اضحیې دا دی چې دا اضحیه فقط او فقط یو الله د رضا دپاره الله ته د تقرب په خاطر باندې کوم الله ما نه راځي او الله ما نه دې دپاره یې مه کوه پلوان وایي چې دم اوزیه وکړله سکار هغه پلانکې وایي چې پلانکې اوس مالداره شوی دی د هغه د قصد یې مه کوه د هغه له ورباندې کار ورولي او غټ څاروی په دې وجه باندې ما خلک هغه زما دوست او هغه زما د تلوزي او هغه فلاني په 50,000 اخیستی 50,000 والا مځکه د هغه نه کم نیم دغه نیتونه چې پکې راغلي لس دېرش ملالې اجر او ثواب که الله عز وجل نه ورکوي قرباني وکړه د خپلې وسې مطابق خو فقط د الله دپاره
الله عز وجل زمونږ نه راضي شي او الله زمونږ نه خوشاله شي. ان شاء الله چې لږ څه به خو د الله عز وجل په دربار کې به په ډېر څه باندې معتبر شي. سلف ویلي دي ويرب عمل صغير يعظمه النية. دې کله چې عمل به ډېر به وړوکی درته معلومېږي، نیت به دې پټ سوچي، د نیت د وجه نه به الله درته لوی کړي، الله به درته عظیم کړي. ورب عمل كبير سخره النية. ډېر کله چې عمل به ډېر غټ وي، عمل خو نیت به دې پکې خراب وي، الله عز وجل په نسبت باندې به د ذرې په اندازه باندې حیثیت ختم نه لري. نیتونه باید موږ تاسو په خپل روغتیو کې په خپل ټولو عباداتو کې برابر کړو چې د نیت په وجه باندې الله سبحانه وتعالی موږ ته اجرونه ثوابونه او خپل رضا را نصیب کړي. الله رب العالمین موږ تاسو باندې دغه عبادت او دغه بندګۍ شپې او ورځې راولي. الله ما لنا رب سواه